د عقیده مسأله. اوس به هغه دنیوي تاوانونه بیان کړل سي کم چې د ګناه کولو په سبب انسان ته پیښیږي. ورونو او خوندو، د ګناهونو کول یوازې دا نه چې د آخرت دپاره ضرر او تاوان پیښوي، بلکې د دنیوي ژوند دپاره هم ضررناکه او تاواني دي. اوس به د ګناهونو دنیوي تاوانونه بیان کړل سي. اول، د ګناهونو په کولو سره یو انسان له علمه بې برخې کیږي. دوهم، د ګناهونو په کولو سره د انسان په رزق کې کموالی یا لږوالی پیښیږي. دریم، د ګناهکار انسان د الله جل جلاله ذکر او یادول نه خوښیږي تر داسې اندازې چې د ښو خلقو مجلس او ملاقات هم نه وي خوښ. څلورم، د ګناهونو په کولو سره د انسان په ژوندانه کې مشکلات پیښیږي او هیڅ کار یې مخته نه ځي. پنځم، د ګناهونو په کولو سره د انسان زړه توریږي. شپږم، د ګناهونو په کولو سره انسان د الله جل جلاله د طاعت او عبادت څخه بې برخې کیږي. اووم، د ګناهونو په کولو سره د انسان عمر لږیږي یا بې برکته کیږي. اتم، د ګناهونو په کولو سره انسان د توبې کولو قدرت د لاسه ورکوي. نهم، ګناه کوونکی انسان ګناه عیب نه بولي، یعنی هر ګناه چې کوي په زړه کې دا نه ورګرځي چې دا عیب او بد کار دی. لسم، ګناهکار انسان د الله جل جلاله په وړاندې خوار او ذلیل وي. یولسم، د ګناهونو په کولو سره د انسان عقل کمیږي یا لږیږي. دولسم، د ګناهونو په کولو سره یوازې دا نه چې انسان د نورو خلقو د نفرت یا بد ایسېدلو وړ او لائق ګرځي، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملائکو د لعنت ویلو وړ او لائق ګرځي. دیارلسم، د ګناهونو په کولو سره د انسان له وجوده شرم او غیرت وځي. څوارلسم، د ګناهونو په کولو سره د انسان د زړه څخه د الله جل جلاله لویي عظمت او کبریا وځي، نو د رب عز وجل څخه نه بیریږي او نه شرمیږي. پنځلسم، د ګناهونو په کولو سره پر انسان د مصیبتونو او آفتونو باران اوري. همدارنګه د مرګ په وخت کې د کلمه طیبه د ویلو څخه محروم کیږي. شپاړسم، د ګناهونو په کولو سره انسان د الهي رحمت نا امید کیږي او په همدغه سبب له دنیا څخه بې له توبې وځي.